طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز غځولی دی. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت چې ژمنه یې کړې وه سلننه یعنې د حمل درېیمې به په یخو سیمو کې ټولې نجونې ښوونځي ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته بیا هم پرېنښودې. د باختر دولتي اجانس په ریپورټ کې ویل شوي د نجونو لپاره د متوسط ښوونځیو دروازې پرانیستلو پریکړه ځنډول شوې ده. د باختر اجانس په ریپورټ کې د طالبانو پوهنې وزارت له قوله ویل شوي د نجونو ټولو هغه ښوونځیو او لیسو ته چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي خبر ورکول کیږي چې د یادو مکاتبو او لیسو درسونه تر امرثاني پورې ځنډولي دي. د باختر اجانس ریپورټ زیاتوي هر کله چې له شریعت او افغاني دود سره سمه طرحه چمتو شي بیا به دې تعلیمي ادارو ته خبر ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت چارواکي په دې هکله وایي له 5-6 میاشتو راهیسې یې پر دې طرحه کار کړی او د طالبانو حکومت مشرتابه ته یې سپارلی، خو په وینا یې دا اوس د امارت په مشرتابه پورې اړه لري چې څه وخت یې منظوروي. نن په کابل کې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت له لورې پرانیست غونډه هم جوړه شوې وه. په کابل کې د بي بي سي خبریال سکندر کرماني په دې تړاو خپل رپورټ کې وایي د نجونو یو متوسطه ښوونځي په دروازه کې و چې سرښوونکي د ځایي طالبانو لخوا پیغام ترلاسه کړ چې یاد ښوونځی باید بیرته وتړل شي. د بي بي سي خبریال زیاتوي د هغو ډیری نجونو سترګې چې د ښوونځي پرانیستل کېدو په خوښۍ کې ځلېدې اوس له اوښکو ډکې دي. بي بي سي ته یوې سرچینې ویلي چې نوې پریکړه پرون سې شنبه له 4 بجو وروسته شوې ده. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.